بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ذاکره برګزی یم د دویم ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکې. ګرانو زده کوونکو، موږ ځو خپل 21م لوسته نن چې د کتاب په 46مه پاڼه کې ده او زموږ نننۍ موضوع له دوه رقمي عدد څخه دوه رقمي عدد تفریق کول چې هغې کې پور اخیستل وي. ګرانو زده کوونکو، موږ په تېره زده کړه کې که چیرې ستاسو په یاد وي، موږ څه وکړل؟ د دوه رقمي عدد نه یو رقمي عدد هم تفریق که یا کم هم که چې په هغې کې موږ پور واخیسته، یعنې یویزې خانې کومه چې مفروق منهو کې وه هغه د لاندیني یا د مفروق نه کمه وه. د دې دپاره موږ د لسیزې نه پور اخیسته او عدد هم هغې نه کمه وه. اوس ګرانو زده کوونکو، نن څه شی دی؟ مفروق منهو هم دوه رقمي عدد دی او مفروق هم دوه رقمي دی، یعنی د دوه رقمي نه دوه رقمي کمول دی. راځئ چې نن لاړ شو خپلې نوې زده کړې ته. ګرانو زده کوونکو، دلته هم د کتاب چې دی 21م لوست 6مه پاڼه له دوه رقمي عددونو څخه د دوه رقمي عدد تفریق د پور اخیستلو په صورت کې. د دې زده کړې هدف چې شی دی ګرانو زده کوونکو، چې زده کوونکي له دوه رقمي عدد څخه د دوه رقمي عدد څخه په هغې کې پور اخیستل وي تفریق کړی شي. دلته موږ یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو چې د دې مثال په کار اخیستو باندې موږ کولی شو چې نور عدد یو له بل نه څه کړو؟ تفریق یا کم کړو. په دې کې څه لیکلي؟ د تاسو اورلګید 45 لر ګوټي لري او غواړي چې د اورلګید 18 دانې خپل ورور ته ورکړي. دا کار څرنګه سرته رسوئ؟ دلته څه دي؟ 45 نه څو کمول دي؟ 18، یعنی 45 اورلګي ته دي او 18 دانې خپل ورور ته غواړي چې ورکړي. په یویزو خانو کې موږ 15 او 8 لرو چې د 15 نه موږ نشو کولی 8 کم کو. څنګه چې تاسو په مخکینۍ زده کړه کې هم ویلي وو چې څنګه چې د یویزې نه یویزه نه کمیږي نو مجبور چې څه وکړو؟ پور واخلو د لسیزې نه. راځئ چې د دې سوال په هکله نور دلته څه لیکلي دي چې څه رقم کولی شو چې دا یو د بل نه کم کو. پوهېږو چې 45 له 4 بنډلو لسیو او 15 یو دانۍ څخه جوړ شوي او د 18 عدد له یوه بنډل لسی او 8 یو دانۍ څخه حاصل شوي دي. او په دې هم پوهېږو چې د تفریق په عملیه کې یویز له یویز او لسیز له لسیز څخه منفي کوو. څرنګه چې د لوی عدد یعنی د مفروق منهو د یویزو رقم 15 دانۍ دي او له هغه څخه د 8 یو دانۍ عدد منفي کیدای نشي، نو د لسی یو بنډل خلاصو او په لسو یو دانۍ بدلو. دلته تاسو ګورئ 45 څو دانې دي؟ 1 2 3 4 دانې لسیزو بنډل لرو چې 40 شوي او 1 2 3 4 5 دانې یو دانۍ لرو. اوس موږ نشو کولی چې د دې 15 نه د 8 دانې کمې کو، مجبور چې دلته یو دانه بنډل خلاص کو. دې سره چې څو کېږي؟ 10 دانې دا دي 15 دا دي 15 دانې یو دانۍ جوړو. د دې 15 دانې یو دانیو نه 8 دانې موږ کمو، بیا پس له هغې نه ګورو چې څو پاتې کېږي. 10 یو دانۍ چې له 15 یو دانۍ سره یو ځای شي 15 یو دانۍ حاصلېږي. لکه دې 15 سره یو دانه لسیز بنډل خلاص کو 15 دانې کېږي او د 10 له بنډلو څخه د 10 3 بنډله پاتې کېږي. د 15 یو دانۍ څخه چې 8 یو دانۍ منفي کړو 7 دانه څه کېږي؟ 7 یو دانۍ پاتې کېږي او له 3 لسیو څخه چې یو بنډل د لسی منفي شوی 2 بنډله پاتې کېږي چې د تفریق د دې عملي په نتیجه کې 20 لرګوټي پاتې کېږي. دلته ګرانو زده کوونکو تاسو ته پوره جزئیاتو سره د دې سوال حل ویلی دی. راځئ چې
په ورقه کې همدا سوال تاسو سره زه حل کم، وګورو چې د دې جواب څه رقم کیږي او په حسانه طریقه دلته خو تاسو ته پوره تشریح او وضاحت ورکړی چې څرنګه تاسو د دې عددونو په کمولو یا تفریق پوه شئ. راځئ چې په دې ورقه کې همدا سوال ولیکو او دې سره هم نور سوالونه کار کړو، وګورو چې څه رقم د دوه رقمي عدد نه دوه رقمي عدد کمیږي کله چې پور اخیستل هم پکې موجود وي. دلته منګه څو دانې ورلګي ته لرل؟ 45. دلته بیا تاسو ته د یویزو او د لسیزو خانو کې 45 په یویزه کې 15 په لسیزه کې 4 او دینه 18 کمولو چې په یویزه کې 8 دي او په لسیزه کې 1. دا څه رقم منفي کیږي؟ دلته تاسو ګورئ چې 15 دي او په دې 15 نه تاسو 8 نشئ کمولی، ځکه قانون دا دی چې د یویزې نه باید یویزه کمه کړئ. څرنګه کمولی شئ؟ نشئ کمولی. دلته څو دانې لسیان موږ لرو؟ 1 2 3 4 لسیان لرو. د دې دپاره چې زمونږ یویزه ډیره شي چې دې نه 8 عدد منفي کو، 1 دانه لسیزې بنډل خلاصو، دې سره یو ځای کو چې دا څو کیږي؟ 10 او 15 زمونږ څو شوي؟ 15. دا عدد 15 شو. اوس د 15 نه 8 کمو، ګورو چې څو پاتې کیږي. راځئ چې ماریو سره یې وشمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15. دې 15 نه 8 چې کمې کوي څو دانې پاتې کیږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 دانې منګه ته کمې کړې، څو پاتې شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7. دلته په یویزه کې 2 پاتې شو. ښه، دلته 4 دانې لسیان موږ لرل، یعنې 4 دانې د لسیزو بنډلې موږ لرلې. 1 دانه خو خلاصه شوه، 1 موږ دلته یو ځای کړه. څو پاتې شوې؟ 1 2 3. د دې 3 نه چې 1 دانه کمه شي بله څو پاتې شوې؟ 1 2. د مفروق منهو نه مفروق کم شو، حاصل تفریق څو راووتو؟ 22. چې همدغه شانې د کتاب په دې پاڼه کې هم تاسو ته لارښوونه کړې وه چې د دې حاصل تفریق څو شو؟ 22. اوس راځئ چې همدغه شان یوه بله پوښتنه سره یو ځای حل کړو، وګورو چې د دې جواب څه راوځي. دلته بیا هم لرو یویز، دلته هم لرو لسیز. ښه، دلته بیا په یویزو او په لسیزو خانو کې څو لرو؟ راځئ چې یو سوال په خپله ولیکو چې دلته څو کیږي. راځئ چې په یویزه کې څو ورکړو؟ 2. دلته هم 15 په لسیزه کې، یعنې د 50 عدد. دلته د 9 عدد ورکو او دلته 2 د 29. ښه ګرانو، دلته اوس موږ ګورو چې د 2 نه چې شی 9 نه کمیږي، یعنې دلته 2 کمې دي، باید چې موږ چې وکړو پور واخلو. زمونږ مفروق منهو یعنی لوی عدد څو دی؟ 50.
منه دا چې دی مفروق. اوس ګورو چې حاصل د تفریق څو راوځي. ښه په دې کې ګرانو زده کوونکو موږ څو دانې لسیان لرو؟ 1 2 3 4 5 دانې. د 9 نه 9 نه ځي ځکه دا یو دانه لسي خلاصو او د 1 سره یو ځای کوو چې 9 او 10 څو کېږي؟ 11. د 11 نه 9 کمو چې څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 دا هم 11. د 11 نه چې 9 کم شي څو پاتې کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. د 11 نه چې 9 پاتې شي څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دلته څو پاتې شو؟ 8. ښه اوس راځو خپلې دې خانې ته چې دلته څو دانې لسیان پاتې دي. دلته یو دانه لسي موږ دلته واغسته او څو لسیان پاتې شو؟ 1 2 3 4. 4 لسیان دلته پاتې دي. د 4 نه چې 2 دلته کمې کو یعنی د لسیزې خانې نه لسیزه اوس کمو. د 4 نه چې 4 کمې کو د 4 نه چې وبخئ 2 کمې کو څو پاتې شوي؟ 1 2 چې زموږ جواب شو 28 چې دا زموږ چې دی حاصل د تفریق. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه چې د 2 رقمي عدد نه د 2 رقمي عدد شو تفریقول د پور اخیستلو په صورت کې. انشاءالله چې د دې زده کړې نه تاسو څه اخیستې وي او تر راتلونکې زده کړې پورې چې بیا هم د نوي سوالونو د نوي پوښتنو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله م سپارم. خوشحاله اوسئ.